بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا د رخصتیانې ورځې مو په خیر تېرې کړي او دې نه مو ښه ګټه اخیستې. زه پوهېږم ګرانو زده کوونکو چې اوس ستاسو لوستونه ستاسو په کورونو کې دي. تاسو کولی شئ چې ډېر په ښه توګه دې رخصتیانو نه ګټه واخلئ او اخیستې مو ده. نن بیا هم زه ذاکره بارکزی د ریاضي مضمون دویم ټولګي د څلورم لوست سره چې در سلو پورې د عددونو ترتیب او پرتله کول دي، اتمې جلسې سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ زده کړه څنګه چې تاسو په دې عنوان کې ګورئ چې تر سلو پورې د عددونو ترتیب او پرتله کول دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د صفر نه شروع کړې وه او تر سلو پورې اعداد هم په ترتیب لیکل زده کړل او خپله هم پوه شوئ چې څه رقم شروع کوئ، که یو دانه زیات کوئ، څه رقم باید چې وروستي عدد ته لاړ شئ او وروستی عدد څه رقم ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې شمیرل دلته یو ځل بیا د شمیرلو تکرار وکړو چې څه رقم موږ شمیرلی شو، عددونه څه رقم باید ولیکو، د عددونو پرتله کول یعنې د کمو د زیاتو توپیر موږ څرنګه کولی شو چې وکړو. ګرانو زده کوونکو، راځو د کتاب اتمې پاڼې ته چې دلته باید زده کوونکي چې وپېژني کوچنی عدد او لوی عدد. موږ مخکني زده کړه کې هم د کوچني او د لوی عددونو توپیر او بعضې علامې موږ تاسو ته ښودلې وې چې څه رقم غیر د دې نه چې ولیکو چې مثلا دا کم دی یا دا زیات دی، ډېر ساده په کمو علامو باندې موږ دا ښودلی شو. نن راځو یو ځل بیا خپل نننۍ زده کړې ته چې دلته تاسو ته په لارښود کې لیکل شوي دي چې شکلونو ته وګورئ، د هغو د هر یوه شیانو شمیر په خپلو کتابچو کې ولیکئ او هر عدد چې له 14 څخه کوچنی دی تر شاوخوا یې یوه مربع رسم کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو اوس کولی شئ چې خپلې کتابچې، پنسلونه او پنسل پاکونه راواخلئ. څنګه چې زه دا شمیر کومه او یا که تاسو د کتاب په پاڼه کې دلته تاسو تش ځایونه هم لرئ، که چې د کتاب په پاڼه کې لیکئ، تاسو کولی شئ چې ډېر ښه په پنسل سره خپل کتابونو کې ولیکئ. خو کتابچې که راواخلئ ښه دی. د دې هر یو شمیر اوس موږ یو ځای شمیرو او شمیرونه یې تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. وروسته بیا ګورو د دوی توپیرونه چې څنګه یې دلته موږ ته ویلي چې له 14 څخه کوچني عدد تر شاوخوا مربع وباسئ. ښه، دلته یې موږ ته عدد راکړی چې 14 نه کوچنی. اوس راځو موږ دا انځورونه تاسو ګورئ، د قلمونو انځورونه دي په 4 برخو کې تاسو ته ښودل شوي. راځئ چې دا سره یو ځای وشمیرو او وګورو چې کوم انځور یا کومه برخه د 14 نه کوچنی ده. راځو لومړي انځور ته شمیر شروع کوو. ښه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، 10 دا دي. دلته څو دانې دي؟ 11 12 13. راځو دویمې برخې ته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، څو دانې لاندې لرو؟ 1 2 3 4 5. آفرین، څو دانې شوې؟ 15. ښه، دلته اوس تاسو پوهېږئ چې دا بستې ټولې 10 دانې دي. ښه، 10 دا او دا لاندې چې یو دانه چې دي قلمونه انځور دی، دا بیل شمیرو. ښه، 10 دلته دي، 11 12 13 14 15 16 17 ښه، دلته بیا 10 دانې، یو بسته دلته لرو، 10 دانې، 11 12. ښه، موږ ته چې ویلو چې کم عدد چې د 14 نه کوچنی هغې شاوخوا نه مربع وباسئ. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته 14 موږ لرو. 14
د 14 نه یو عدد کوچنی دی 14. ښه 15 چې شي دی ګرانو زده کوونکو 15 د 14 نه ډیر دي که کم؟ آفرین 15 د 14 نه ډیر دي. ښه دلته مربع نه وباسو. ښه راځو دریم انځور ته. دلته څو دانې دي؟ آفرین 18. ښه 18 هم د 14 نه ډیر دي. اوس راځو اخري ته. دلته لرو 12. 12 اوس تاسو ډیر ښه پوهیږئ چې 12 د 14 نه کم دی که ډیر؟ 12 د 14 نه کم دی. آفرین. کم ځای نه پوهیږو؟ دلته یو دانه لسیزه مونږ لرو خو دلته 3 لیکل شوي یویزو کې، دلته 15 دلته 7 او دلته هم 2 یعنی هر یو چې د 4 نه دا یویزې کمي هغه څه دی هغې تر شاوخوا یوه مربع وباسو. اوس ګرانو زده کوونکو تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شوئ چې کم یو عددونه د 14 نه کم وو، یعنی د 14 نه کمو عددونو په توپیر باندې پوه یاستئ. اوس راځو لاندیني لارښود ته. شکلونو ته وګورئ. د هغو د هر یو شیانو شمیر په خپلو کتابچو کې ولیکئ او هر هغه عدد چې له 15 څخه زیات دی دایره ترې تاوه کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دلته و چې د 14 نه کم عدد باید تاسو پیدا کړئ یا 14 نه کوچني عدد تر شاوخوا مربع وباسئ. دلته د 15 نه چې کم عدد ډیر دي. دا تاسو ته څه درښایي ګرانو زده کوونکو؟ یو خو تاسو د 1 نه 15 پورې ډیر په اسانه توګه کولی شئ چې شمیر وکړئ. بل د 15 نه کم او زیاتو په توپیر تاسو دلته پوهیږئ. ښه ګرانو دلته منګه 3 انځورونه لرو 3 مختلفو شکلونو سره. دلته چې دي مختلف دلته چې لرو اسونه لرو، مثلا دلته هیلیګانې دي، دلته هم وزې دي. راځئ چې دا وشمیرو چې کم یو څو دانې دي او د کم یو نه کولی شو چې منګه دایره تاوه کړو، یعنی کم یو د 15 نه ډیر دی. ښه راځئ چې اوس شمیر شروع کړو. ته راځو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14. څو دانې دي؟ 14. ښه اوس راځو هیلیګانې شمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17. ښه راځو خپل دریم انځور ته. دلته موږ څه لرو؟ وزې لرو. وزې که وشمیرو څو وزې دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15. ښه ګرانو زده کوونکو دلته یې موږ ته څه ویلو چې هر هغه عدد چې له 15 څخه زیات دی دایره ترې تاوه کړئ. دلته موږ یو 14 عدد لرو، دلته هم 15. د 15 نه زیات کم یو دی؟ هیلۍ څو دانې دي؟ آفرین هیلۍ 18 دانې دي، یعنی یو دانه لسیزه موږ دلته لرو او 7 دانې یویزې. دا چې دی د 15 نه ډیر دی. دایره باید چی نه تاوه شي؟ 18 نه. ښه ګرانو اوس راځو د دی په توپیرونو دلته پوهیږو چې کم د کم نه ډیر دی، کم د کم نه کم دی. لکه دلته له اسونو څخه څومره هیلۍ زیاتې دي؟ دلته موږ اسونه لرو، دلته هم چې هیلۍ. ښه دلته موږ 14 اسونه لرو او دلته 18 هیلۍ. د اسونو څخه څومره هیلۍ زیاتې دي؟ 14 سره چې کله موږ راځئ چې د 14 نه پاس وشمیرو. ښه 14 خو لرو 15 16 18. څو دانې ډیر شو؟ د اسونو نه څومره هیلۍ زیاتې دي؟ 3 دانې. یعنی که 3 دانې نور اسونه موږ دلته ولرو دا هم 18 کیږي. ښه 14 نه بعد 15 16 18. د اسونو نه هیلۍ څو دانې ډیرې دي؟ آفرین 3 دانې. ښه 3 هیلۍ
ډېرې دي. اوس راځو له هیلیو څخه څومره وزې کمې دي. ښه ګرانو کله چې منګه چې وکړو د کمو دلته خو څو دانې زیاتو اوس هیلیو نه څومره وزې کمې دي. منګه وزې څو دانې لرو؟ 15 وزې لرو. څه رقم پوه شو چې د وزو څخه څومره هیلۍ کمې دي. راځئ چې منګه یوه سپینه ورقه واخلو. هم په ورقو کې ګرانو تاسو شمیرلی شئ او هم تاسو کولی شئ که دغسې واړه ډکي یا څنګه چې ما تاسو ته ویلې لوبیاګانې تاسو ځان سره وساتئ ډېر په اسانه کولی شئ چې شمیر پوه شئ. ښه دلته دا شمیرو تر 15 پورې ځکه زموږ هیلۍ 15 دانې وي او موږ باید پوه شو چې وزې څومره کمې دي. دلته ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ښه ګرانو دلته منګه 15 چې د هیلیو تعداد هم څومره وشمېرئ 15 دانې او څو دانې وزې م لرلې 15. ښه څو دانې هیلۍ د وزو نه کمې دي. دلته منګه 15 لرو خو هیلۍ څو دانې دي؟ 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. دا 15 ډکي که موږ اخوا کړو دلته څو دانې پاتې شو؟ آفرین دلته 2 دانې پاتې شو. ښه اوس موږ ویلی شو چې څو دانې هیلۍ د وزو څخه څو دانې کمې دي؟ هیلیو څخه څو دانې وزې کمې دي؟ 2 دانې ځکه هیلۍ 15 دانې وي او وزې 15. دلته لیکو 2. ښه اوس دلته کوم یوې زیات دی وزې که اسونه او څومره؟ ښه اوس راځو د دې دواړو په منځ د مختلفو عددونو چک او توپیر غواړو دلته پوه شو چې اوس څو دانې اسونه د وزو نه کمې دي یا کم یو زیات دی کم یو کم. ښه کوم یوې زیات دي وزې که اسونه؟ موږ دلته اسونه 14 لرو او وزې 15. کم یو زیات دی؟ ښه 14 که 15 او څو دانې؟ ښه بیا هم تاسو کولی شئ چې د دې ډکو نه کار واخلئ لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دا شو د اسونو تعداد. اوس وزې شمیرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دا هم 15. ښه ګرانو اوس تاسو ووایئ چې کم یو ډېر دي. راځئ چې یو دینه لرې کړو یو دینه ګورو چې څو دانې پاتې کېږي. یو دینه بیا هم یو دینه آفرین. کله چې یو دانه دواړو نه لرې کړو ګورو چې په آخره کې کم یو کې زیات پاتې کېږي وزو کې که اسونو کې. دام شو اخرنی. ښه وزو کې څو دانې پاتې شو؟ 1 دانه یعنی چې وزې 1 دانه د اسونو نه زیاتې دي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس دا وه ستاسو نننۍ زده کړه. انشاءالله چې تاسو د خپلو د دې عددونو په توپیر او په دې زده کړه باندې پوه شوي یاستئ. انشاءالله د راتلونکي زده کړې پورې بیا ستاسو په خدمت کې یم. بیا د نوې زده کړې سره خوشحاله ورځ ولرئ. په لوی الله م سپارم.